بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. نن په دې پروګرام کې مونږ تاسو باندې سیل کوو د دې تاریخي غونډه چې کومه د تولاندې ده او دلته موږ راغلو چکر لاندې چې چکر لم غراړو موږ وکتل چیرې ډېر ښکلی موسم دی، ډېر زبردست سین دی، سینری ډېر ښکلی دلته کې یو هو په دې ګراوند وړوکی د ګراوند خو ته نشي ویلی، خو دا ماشومان راغلي دي پکې هلکان دي ماشومان دي پکې کرکټ پکې دلته کوي دي چې نو راغلي دي او دې دغه شان ځینې داسې په بره موږ ګورو نو په ګټان باندې ماشومان په کوم ځینې ګرځي دې ګټان ته خېږي موږ داسې لږ مومنټ کو داسې ګورو داسې روان ته کې چکر لګو تاسو سره موږ سره سیل وکړئ. نو بل دا چې دلته کې دا دیوال چې کوم ښکاري دا د سپورټس کمپلیکس دلته یو پروګرام را روان دی، هغې باندې خو باقاعده کار شروع دی او دې یو غټ سټیډیم په شکل به جوړېږي او کالج به هم جوړېږي. دلته کې نور هم داسې ماشومان راغلي دي او هغوی ناست دي خپل سیر سپاټۍ لپاره راغلي دي. دې سره به زه وایم چې لږ شان خبرې ترې وکړو چېرې دې څه پوزیشن دی. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو دا سیل وکړ دې غونډۍ دلته کې ځینې ماشومان موجود دي، دې سره به لږ شان خبرې ترې وکړو. السلام علیکم، څنګه چل دی؟ طبیعت ښه دی؟ څه نوم دی ستا؟ عنبر شهزاد. عنبر شهزاد. او د کوم ځای نه راغلي؟ خو دلته تولاندی یم خو اوسېږو نو ښار کې. نو تاسو په چکر باندې راوتي وئ، سیل راغلي وئ؟ بس سیل راوتي وو، موسم هم ښکلی و ډېر زیات. دا د ووایه سبق څه ویم کوئ؟ زه خو اوس 9th کې یم. نو راځه دې سره مخکې څه جوړېدل غواړم؟ مخکې اګریکلچر ویل غواړم. زراعتو طرف ته بلکل دا سره مې شوق دی. نو داسې سره ته یاد دي موږ ته به څه ووایې دې کتونکو ته چې څه شعر څه لطیفه داسې لکه نن سبا کشمیر کې ډېر ظلم شروع دی نو هغې باندې یو ترانه ده هغه به درته ووایم. بالکل ووایه. میرے وطن میرے وطن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن ستم شعار سے تجھ کو نکالیں گے ایک دن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. ډېر ښه ډېر اعلی. کتونکو تاسو د عنبر شهزاد خیالات هم واورېدل او تاسو د کشمیر په حواله دي چې کومه مشهوره سندره د هغې کلیپ یې چې ورته یو بل ماشوم سره دی بچیه ستا نوم څه دی؟ زوریز. او ته د کوم ځای یې؟ تولاندی. څویم کې سبق وایې؟ پنځم کې. کوم سکول ته ځې راځې؟ ایجوکیټر ته. نو څه به جوړېږي؟ څه ذهن کې شته چې یاره څه به جوړېږي؟ ډاکټر به جوړېږي که انجینیر به جوړېږي؟ څنګه انجینیر به جوړېږي؟ دا خو ډېره ښه خبره زه په هغه غونډه کې راوتی که نه خبره انجینیر به جوړېږي ماشوم به ولیکې که نه سره ګران دې شه که نه بچه. ستا نوم څه دی؟ زما نوم اعزاز علي شاه دی. اعزاز علي شاه دی. او څویم کې سبق وایې؟ زه اوس FSC پارت 1 کې یم. ښه. او کوم کالج کې؟ ایپک ډګري کالج. ایپک ډګري کالج کې. نو څه اراده رشته څه به جوړېدل غواړې که څنګه؟ زما اراده دی سافټویر انجینرینګ ده. ښه. سافټویر انجینرینګ ده. دا خو ډېره ښه خبره ده. او داسې خو ته یاد نه دي څه غزل او سندره مونږ خو دې غونډۍ ته راغلي یو. دا نوي نوي چې کوم خبرونه دي دا کرونا وایرس ته چې کوم لاکډاون لګېدلی دی نو په دې کې هر څه بند شوي او زیاتره جنکو خو دا مسله وه چې بیوټي پارلر بند وي چې سړي اوس په کوم ځای کې پاتې شوي وو ډیوټي موټی کې نو چې څه وخت پس راغله لاکډاون نه پس نو چې ښځې وکتې اوس ښځو میکاپونه نشته نه یې د یاره مړه شوي لا دایي کپونه داسې دا پکې لا بله تمره نه دی ښه که نه باچا. ښه. ستا څه نوم دی؟ ما مروان علي شاه. مروان علي شاه. ته څویم که سبق وایې؟ زه 9th کې یم. 9th کې. دا اوس رزلټ لکه ستا راغلی دی اوس ته اتم نو رزلټ څه پوزیشن و رزلټ کې څنګه راغلی؟ ما بس گزارا 403 نمبر ہے میں 550 کے 550 کے 403 سے بس گزارا کی. او کم اسکول کی؟ پیراډایز اسکول. پیراډایز اسکول کې. خانو صبر راته وایې که نه څنګه راسې څه یاد دي؟ ما خو ویم چا ویلي خو ډېر ښه وي. انګریزان زموږ نه نشي مخکې کوي څنګه پوه شوې؟ انګریزان سره یو شان دي جینکې او موږ سره چې دی دوه رنګه وي، مخ یې یو شان دي بدن یې بل شان دي. داسې مخ یې یو شان دي او ښې بل شان دي. میکاپونه میکاپ ته وایي. ها د میکاپ ته وایي موږ سره دوه رنګي لکه. نو قدرمنو کتونکو تاسو په دې غونډۍ کې د غونډۍ سیر خو تاسو باندې مونږ وکړو خو دې کې تاسو ځینې ماشومان هم وکتل چې هغوی د خپلو خیالاتو اظهار مونږ سره وکړو، هغوی خپل چې دی نه مستقبل باندې مونږ سره خبرې اترې وکړې. یقینا چې دا خبرې ترې به ستاسو خوښې شوي او چې څنګه زموږ روښانه منزل سلسله ده په روښانه منزل کې مونږ
تاسو سره په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو. نو نن پکې دا سلسله په هغې کې مشالونه یقینا چې تاسو به خوښه شوي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.